سلامونه درنو لیدونکو، پام وکړئ د نن ورځې 5 تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: طالبان. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره کابل کې کتلي دي. د بیان له مخې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې ته ترانزیت، انرژي او سوداګرۍ په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړ دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په دغه لیدنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت تر وروستیو تحولاتو وروسته عادي حالت ته بیرته په راګرځېدو دی. دویم خبر: ملګرو ملتونو د زرګونو افغان روغتیايي کارکوونکو معاشونه ورکوي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا UNDP په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د شاوخوا 15,000 روغتیا پالانو او ډاکټرانو د اکتوبر میاشتې معاشونه ورکوي. دغه ډاکټران په زرګونه روغتیايي مرکزونو کې کار کوي او هڅه کیږي چې یاد مرکزونه فعال وساتل شي. دریم خبر: بلخوا بلوچستان کې د زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 10 تنو ته رسیدلی دی. رویټرز خبري اژانس وایي چې په پیښه کې 200 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو روغتیايي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. زلزلې درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. څلورم خبر: نن په کندهار کې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه د ایران ماهاون الوتکې په واسطه مشهد ښار ته یو سوداګریز پرواز ترسره شوی دی. د هوایي ډګر مسؤلین ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به له دغه ښار ایران ته نور پروازونه هم ترسره شي. پنځم خبر: د کندوز ترڅنګ په بلخ کې هم د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. د کندوز ترڅنګ په بلخ ولایت کې هم د ښوونځیو دروازې نجونو پر مخ خلاصېستي. د راپورونو له مخې د نوي حکومت په راتګ سره په مزار شریف ښار کې د نجونو د تعلیم او زده کړو په برخه کې کوم ځنډ او خنډ نه دی رامنځته شوی او نجونې کولی شي له لومړي ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې خپلو درسونو ته حاضري کړای شي. بل پلو شپږم خبر: بل پلو مسکو د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربتوب کوي. د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي مسکو به د روانې اکتوبر میاشتې پر 20 نیټه د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. رویټرز خبري اژانس د ضمیر کابلوف له قوله ویلي دي دې ناستې کې د افغان طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا خبري ټولګې به مو تر پیله لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.